او تواجد یا غنا او سما دا طالبانو د تصوف یو څه اصطلاحات دي خیر د کلهګو قرباني ولګي د پتنګي گئی بنه طالبانو ځکه یو تحقیق ده بعض خلک هغه وی تصوف کې ګډېدل دا بالکل جایز دي خو ګوري طالبانو دې کې به ډېر زیات فکر کوي دا ډېر فرقونه لري سما ځان ته معامله لري غنا ځان ته معامله لري ځان ته بحث ده رقص دا طالبانو دا ځان ته بحث ده او وجد او تواجد دا وجد ځان ته بحث ده طالبانو تواجد د رقص سره یو څه ملګری بحث ده نو زه طالبانو په دې وی مسئله باندې اصلي مقصود می صدا د یو مسئله د سیاغه غډېدل دي دا سینه د طالبانو سیمونګه متصوفین نه یو تاسو ته پته وی مونږ تاسو الحمدلله ټول متصوفین یو زه په خپل طالبانو د نقشبندی یو عاجز مرید یم ان شاء الله دلته کوم طالبان ناس دي داسې بڅوک نه چې هغه مریدان نه وي ټول مونږ تاسو په تصوف کې داخل یو خو هغه تصوف طالبانو چې هغه داسې تصوف نه وي چې هغه گمراه کن تصوفي یا بعض خلک د تصوف نه بد استفادې کوي بیا وای دا تصوف څه ده هغه کې غړېدا ستدا تصوف کې غړېدل بالکل ثابت دي دا روا ده دا شرعاً وای بالکل جایز ده نو پدې باندې بل ګرنا درته واچوم خو ګوري طالبانو عنوان میداد تصوف یا په ذکر یا په وجد کې غړېدل په ذکر کې جمعات کې غړېدل د دې څه حکم د آیا دا اسلام کې جواز لري او کې نه لري په څلور وړو مذاهب باندې به وګرځيګو ډېر کتابونه مې راوړي هم دی او ډېر کتابونه طالبانو هغه به اسی به درته حواله یاد درته یاد کم پیغه باندې نو طالبانو د مونږه د دنیا د مفسرینو لوی مفسر علامه سیوطی سے تفسیر جوړ کړی در المنصور ورته وای مشهور تفسیر د طالبانو ان شاء الله لیدلې به مو اته جلدونو کې د عاجز بنده د تفسیر اس یو څو جلد پاتې نور ټول تفسیر یې کتلې د طالبانو نو هغه کې طالبانو اوله خبردار وړي واخرج سعيد بن منصور وابن منذر وابن مردويه وابن حاتم وابن عساكر عن عبد الله ابن عروه ابن زبير حديث تفهم فكر ده طالبانو قال قلت لجدتي اسماء رضي الله عنها اسماء طالبانو څوک ولا دا ابو بکر رضی الله عنه دا غلور ولا صحابيه ولا د نبی له سلام کینو او دی هغه څورته وای دا د عبد الله ابن زبیر مور ولا په بخاری کې د ذات النطاقین په نام حجاج ابن یوسف ته حق ویلی واغه کزرا سوی قلت لجدتي اسماء رضی الله عنها ګورې دا عبد الله ابن عروه ابن زبیر وی امام خپل انیت ویلی كيف كان يصنع اصحاب رسول الله اذا قرأوا القرآن د رسول الله سلام صحابه به څنګه وش قرآن بور باندې ویل کېده چې کله به په دوی قرآن ویل کېده دوی به څه کول څه حالت باندې بول قالت اني مرتویل كانوا كما نعتهم الله دوی بدس ولک الله چې قرآن کې صفات کړه هغه څنګه تدمع اعينهم سترګو به یوخ کې به یولې وتقشعر جلودهم پوستکی به دسه په لړزا باندې راغلل دسه لکه ا سړی بدن کې سدا یخیوبه غوندې لاړې سدا وختان ودرېږي قلت ما ورتویل فإن ناسا ها هنا دلته خلق دي اذا سمعوا ذلك چې کله دا خبري واوري تأخذ عليهم غشيه راسي په دوی باندې بیوشي فقالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنا غړن له شیطان الرجیم نه دا خو طالبانو مونږ د ځان نه دی ویلي کنه دا خو د قران یو تفسیر دی د اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها چې هغه د رسول الله سلام کینه او د ابو بکر لور ده هغه څه وی طالبانو اعوذ بالله من الشيطان الرجیم مونږ د شیطان نه پناه غواړو دا د چا کار ده طالبانو د شیطان دا در المنصور طالبانو تفسیر یو بلم درته ترنه نقل کم بیا درته وایم ته نه دا په در المنصور کې نه د نور کتابونه درته یادوم وأخرج الزبير بن البكار في الموفقيات عن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال جئت أمي مورتمي ويراغلم سمي ويلي مورتا فقلت وجدت قوما ما رأيت خيرا منه قط وإذا مي مورتا راغلم ما ورتيلي داس يو قوم يولد سلاغين خير خلق ما ندلي دلي يذكرون الله ذكر كي فيرعد أحدهم يوبان دي دس الارزراسي حتى يخشى عليه من خشية الله
د الله د ډار نه راوغورځېږي. ما میانۍ ته ویلې ما خو ویلې دا ډېر ښه خلک دي. فقالت لا تقعد معهم مکینې له دوی سره عوام دې مو اوري ځوانان دې مو اوري هغه طالبان څه علم نه لري هغه دې مو اوري دا د مونږ فتوا نه د طالبانو دا د رسول الله سلام د صحابیه اسماء بنت ابي بکر هغه فتوا ده لا تقعد معهم لدوی سره مکینه. ثم قال رأيت رسول الله يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذا اغيت دا ولنا رسيدل اغي ولنا بيوشكدل افتراهم اخشى من ابي بكر وعمر ايت غمان كيس دويل ابي بكر وعمر ندير ويريدون كدي كلا وحاشا. دا طالبانو تفسير در المنصور اوم جلدا او صفحه سره طالبانو يوصلوا 9 صفحه دا غوري د مون فتوانه دا كلا ان اقول من عند نفسي على ان الرقص والغشيه كما هو العادة في المتسوفين المبتدعين. اغي وي طالبانو دا روا ده در المنصور تفسير اوم جل طالبانو او يوصلوا څومره صفحه مې درته یاد کړله دا بغیر دینه دا خبره طالبانو عین هم دا خبره دا طالبانو په تفسیر شربینی کې ستاره تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بدیجی کې طالبانو تفسیر سراج المنیر وګورئ دا د شافعیانو د مذهب لوی عالم ترسوی علامه خطیب الشربینی دا سیمنه د طالبانو ضعیف سړی نه ده بغیر د دینه ستاسي ورېدي کتابونو ته مراجعه کوي خیر ده کله چا شک وي اول دی په چا کې وګوري د دې مرتبه د علماء وګوري خطیب الشربینی په شافعی مذهب علماء کې یو لوی محققینو د دنیا نه ده بهغه کې تا خبره طالبانو ستره او د دنیا په لوی مفسرینو کې هغه هم دا خبره راوړي دي ټول تفسیرونه تاسو په دې باندې وګورئ طالبانو دا خبره پکې ستره. او تفسير قرطبي سوى طالبانو استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص والتعاطيه. قال إمام أبو الوفاء بن عقيل قد نص القرآن عن النهي عن الرقص فقال ولا تمشي في الأرض مرحا وذم المختال والرقص أشد المرح والبطر. لا طالبانو دا دې فتوا ده اخر کې دا سوى طالبانو وای رقص ته دا د بهایمو کار ده ويصفق تصفيق النسيان وای بعض صوفیان داسې چیچقي وهلي چې هغه د کزو عادت تغي وای چیچقي وي او غډيږي. طالبانو تفسیر دغه د تورتوای تفسیر قرطبي ده تفسیر قرطبي طالبانو خپل تفسیر کې تقریبا شپږ د رقص په اړه کې تحقیق کوي خو یو له تحقیقونو نه طالبانو دارا جل سره طالبانو لسم جل ده لسم جل او 213 صفحه طالبانو لا تمشي في الارض مرحا د دې تحقیق کې وګورئ د رقص د صوفیانو په اړه کې د حرمت فتوا د څلور وړو مذاهبو فتوا د طالبانو موږ د ځان نه وایو بالکل د ځان نه وایو بیا نه دي حق ستې سړی ته په خپل باندې معلومیږي چې حق پڅ کېدا او بغیر د دینه طالبانو دغه جیبانه دا کوم خبره سي کړي دا د مونږه لوی صوفي طالبانو دا تفسیر روح البیان سره لوی صوفي د طالبانو په تصوف کې الله ورته لوی علم ورکړي غم دا خبره په خپل تفسیر روح البیان کې کړي د طالبانو. نو دلته طالبانو دای بل خبره کوي وای سئل تفسيره الماني سئل عز الدين بن عبد السلام عن سماع الإنشاد في المحبة والرقص فقال الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل فلا يصلح إلا للنساء. دا بغیر د خزونه د بل چاره پاره نه مناسبه ډیر وک تحقیق طالبانو په څو پانو باندې کړی رقص وای دا بدعت او دا په اسلام کې یو ناروا ده او د بدعت سیئه او نه د طالبانو او بل ځکه طالبانو هم دی وای و اما الرقص والتصفيق چې چقي وهل فخفه دا یو خفت طالبانو سپک کار د طالبانو مشبهه برعونه الاناث لا يفعلها الا ارعن او متصف كذاب دروغجن سړی طالبانو وای دا کار کوي هغه څوک چې عالم وي هغه دا کار نه کوي. نو دا طالبانو بل ځکه بیا وای واندارنګ وای دا کالیسش کوي دا ټول حرام دي اذاعت مال ده وتمسيق الصياب محرم لما فيه من اذاعه المال دغه مال ضایع کیږي. تفسیر المانی طالبانو څو پانی په دې باندې خبرې کړې دي چې دا غړېدل د صوفیانو دا روا ده کنه روا ده د حرمت فتوای ور کړی ده. طالبانو یو وستم جلد او اول بحث شروع کیږي هغه یو 90مه صفحې نه شروع کیږي
اور باندې تحقیق وکړي خوندور تحقیق ده خوان به درته درکړي او بل طالبانو د سیوطي صاحب دا کتاب ده الامر فی الاتباع والنهي عن الابتداع یو بحث په 99 صفحه کې دی بیان کوي دی څوی الغناء والرقص والوجد ومن ذلك ما احدث من الصماع والرقص والوجد وفاعل ذلك ساقط المروه څوک چې ګډیږي طالبانو وجد کوي وای دی ساقط المروه ته سړیتوب نه وتلی ده مردود الشهادت ته شهادت نه قبليږي طالبانو عاص لله ورسوله وهو محزور عاص لله ورسوله دي ما فتوا نه طالبانو دار السيوطي فتوا ده الامر في الاتباع والنهي عن الابتداع خودی خود ملامت دا کتاب په ټول افغانستان کې ان شاء الله نه پیدا کیږي دغه مو اوسېږي کرنا دا طالبانو په یو ځای کې دی دا خبره کوي په 99 صفحه د کتاب کې په بل ځای کې 200 او یایم صفحه کې طالبانو دی دا تحقیق کوي او یایم کې دی توای طالبانو ومن ذلك الرقص والغناء في المساجد دی په جمعات کې غړيږي کنه وضرب الدف والرباب او غير ذلك من آلات الطرب فمن فعل ذلك في المسجد دا رقص کې په جمعات کې وک فهو مبتدع ضال دی مبتدع گمراه طالبانو مستحق للطرد وی سړی لدی جنا والضرب وی ضربوي لانه استخف بما امر الله بالتعظيم ځکه الله امر کړی د جمعتونو تعظیم کوي کنه نو دوی استخفاف د جمعتونو وکړه د جمعات نه وسړی دا دی بل او بل کتا چې ویلي کنه کله کله چې تقریر کوي دوی امدا خلک چې د ځان ته هغه وی طالبانو متصوفین وی باطل متصوفین طالبانو تقریر سي کوي هو یو دم چغه کی دغه هو طالبانو په دې سيوتي څوي الصياع والغش عند السماع القرآن او د وعظ په وخت کې ومن ذلك الصياع چغه کول تقریر وخت کې والتغشا عند السماع القرآن والوعظ قرآن چې تلاوت کیږي او وعظ کیږي او دم بیوش سي چپاسي په ځان باندې نه پويږي نه هغه نه عطفان نه څور توایوري په غړي داس یا زه په ځان باندې نه پويږم وقد صح من حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعزنا رسول الله موعظة منت نبي عليه السلام بيانك وجلت منه القلوب زړونه مداسف لرزار اغلل ودمعت منه العيون سترګ موخ کی وبيولې ولم يقل صرخنا نيدسي ویلې سي مونږ چیغي وکړې ولا غشینا په مونږ نبی ګوشه كما يفعله الجاهلو اهل البدع لکه دا جاهلان د بدعت د زماني سی وس انا د طالبانو سيوطي فتوا را په خپل کتاب امر فی الاتباع کې لاندې طالبانو لیکي وای قال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي مر ابن عمر برجل من اهل القرآن عبد الله بن عمر من المكثرين في الاحاديث صحابي طالبانو دی وای مر ابن عمر تريد عمر فرجل بان من اهل القرآن ساقط قرآن ولا يسړی ورا غرزدلی فقال ما بال هذا دي سړي باندې سبلا سوي قال انه اذا قرئ عليه القرآن چې قرآن ور باندې ویل شي وسمع ذکر د الله واوري دا ذکر څه واوري هو الله هو دا څه واوري سقط راو غرزيږي فقال ابن عمر انا لنخشى الله وما نسقي من خدای الله نډیر داری من صحابه مونږ ولې نه را غرزيږو ثم قال ان الشيطان يدخل في جوف احدهم شیطان د دوی په خېټه کې ورننه وتلای ده ښا ورننه وتلای خدا ما كان هذا صنيع اصحاب محمد دا کار د صحابه ونو دا د عبد الله بن عمر فتوا ده ما كان هذا فعل ما كان هذا صنع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دا الصحابه وکار نو طالبانو د ځان نه کلا وحاشا ان نقول دا طالبانو د حیات الحیوان کې هغه څه ډیرو کتابونو کې استقواسی معنی دا غیر هغه کې راوړل سو او خو خیر دا دی دا بیا ورسته درته وایم دا فقه حنفي علماو خبري به یوري رواخلو طالبانو فقه حنفي کې طالبانو د سی وایي دا د مونږ د احناف د مذهب غټ کتاب بریقه ورته وایي په څلورم جلد کې راځي لیکي واما الرقص والتواجس فاول من احدثه اصحاب السامري لما اتخذ عجلا جسدا له خوار قاموا فهو دين الكفار وعبادة العجل هذا خسكي عبادة طالبانو يا توي وقال في التطرخانية الرقص في السماع لا يجوز وفي الذخيرة أنه كبيرة أو بياتوي طالبانو وقال القرطبي أن هذا غنى والضرب القضيب والرقص حرام بالإجماع عند مالك وأبي حنيفة والشافعي دا رقص طالبانو وأن الرقص دا رقص حرام دا طالبانو
بالإجماع عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في مواضع من كتابه. قرطبي وإذا پڑھیرو جینو د کتاب کې دا خبر ذکر کړي. دی باندې طالبانو ډیر بحث سوی دا. ګوره د دې جن بریقې بیان شروع کړي دا ودا سره روان ده. بل ځکه وی واستماع والرقص الذي تفعله الصوفيه في زماننا حرام لا يجوز بالکل جائز نه ده. بیا ډیر وګ بیان کوي طالبانو اخر بیان په دې باندې تمام کړي. بیا دې د سوای وای علي قاری سے بھی یو کتاب جوړ کړي. په دې کتاب کې دا رقص په څلور وړو مذاهب باندې حرام کړي دا. اخر کې څه وای طالبانو مونږ نه وایو قسم در ځان نه وایو. طالبانو په دې کتاب کې راسي وای قالت الحنفيه دا د علي قاری صاحب نه خبره را نقل شوی د مونږ د احناف د مذهب سے مرقات جوړ کړي. قالت الحنفيه الحصير اغه پوزي التي يرقص عليها سپېغه پوزي باندې دا بزرگان غړې دا کوي. لا يصلى عليه پری پوزیو پرې پرش باندې مونږ نه دسي حتی تغسل تر دې چې دا پرشونه منزل سي والارض مزکونه منزل سي دا مزکه باندې کتنا خالص مزکه باندې کړیو. التي يرقص عليه لا يصلى عليه او که خالص پرش نو دغه د جمعات په مزکه باندې رقص کړیو. طالبانو لا يصلى عليه پرې مزکه او پرې جمعات به مونږ نه کوي حتى يحفر ترابها ويرمى. دا جمعات نه به دا خاوري غوچوي به دا جمعات خاوري به ترنه ایستا او بیا پس دغه نه پرې جمعات کې مونږ کوي. د ځان نه وایو طالبانو ودي ګوري. څلورم د احناف د مذهب لوی کتاب ده. څلورم جول طالبانو بریقه او دغه خبرې سړي ابتدای سره شروع د طالبانو یو څلور درسمه صفحه ده او دغه خبره سي جمعات کې که په فرض د جمعات باندې ودي مونږ نه پیسي کیږي او که د جمعات په خاور باندې وی طالبانو وای هغه خاور دی غو چکل سی ودي بیستل سی بیا دی ویسی. دا طالبانو بریقه د احناف د مذهب لوی کتاب ده او عبارت هم دا سوی وقالت الحنفيه دا د احناف فتوا ده. سرخم بخلاصيږي په خبره باندې کنه. دا طالبانو د منګه د احناف د مذهب حاشيه طحطاوي على المراقي الفلاح ده. اخوار مولا سره کنه مونږ د ځان نه کله وایو د ځان نه دی خدای مونږ خلی ماتي کی. د طالبانو کتاب الصلاه کې اول جل تحتوي على المراقي الفلاح یو جل کې کتاب د طالبانو درې سوان نسمه صفحه کې وي. واما الرقص والتصفيق چيچقي وچغه وضرب الاوتار والدنج والبوق دا آلات موسیقی دي. الذي يفعله بعض من يدعي التصوف فانه حرام بالاجماع. دا بالاجماع حرام دا غړي دا طالبانو. كما في سبق الانهر ومجمع الانهر. بیا طالبانو دا خبر ډیره وګد کړي دا. وفي الترخانية ما يدل على جواز للمغلوب الذي حركات المرتعش. خو ګوري طالبانو دا وجد کله کله سړی سماع واوري سړي باندې داسې غړي دا غوندي راځي خو هغه غیر اختیاري وي. طالبانو غیر اختیاري وای کوي په بام باندې کې کتر ځان رواچي نه په ځان پويږي کوي وه په ځان باندې نه پويږي هغه نو ګوري دا طالبانو صراحتا وای کنه وای اما الرقص دا بالاجماع حرام. د طالبانو طحطاوي فمراقي الفلاح باندې او کتاب الصلاه درې سوان نسمه صفحه ده. مونږ خو د ځان نه وای دا طحطاوي طالبانو په حنافو کې نه د لوی عالم نه د لوی مشهور سړی دا د یو کتاب اسی به یو دا تحقیق طالبانو په څور توای طحطاوي على الدر المختار کتاب الهجر والاباحه کې دا تحقیق کړی راکا هغه میزان سره رانه التک صرف جای به درو خیم کتاب الهجر والاباحه د در المختار په شرح کې چې هغه د یو لغټو کتابونو د عاجز بنده سره ستره هغه ټول کتاب الهجر والاباحه او ډیر جینو کې مطالعه کړي. تاسو ته پته لګیږي چې ډیر کتاب باندې د کتاب باندې درته حواله ورکوم. الته دا مسئله وګ بیان کړي وای دا حرام ده او ناروا ده بالکل په شرع کې جواز نه لري. علامه ابن العابدین الشامی طالبانو په شامی کې ډیر خوندور تحقیق کړی ده. شپږم جلد د شامی کې طالبانو د حرمت او فتاوا تنقیح الحامیدیه کې علامه ابن العابدین الشامی په دې باندې تحقیق کړی ده. وای رق د صوفیانو دا بالکل حق وای حق ده هغه دار چې دا بدعت او دا ناروا ده او دا د مروت او د سړیتوب نه سړی باسي. طالبانو کتاب الکراهیت د هدایت کې هدایت څه کتاب الکراهیت په دې باندې بنایا وګورئ د علامه بدرالدین عینی څنګه لیکلی دي. وای څوک چې ګډیږي طالبانو دغه شهادت نه قبليږي د رقاص شاهدین قبليږي. تاسو وګورئ طالبانو کتاب الشهادت د مونږ بغیر لدینه کتاب الشهادت د مونږ د احنافو الته تاسو وګورئ د مونږ احنافو کتابونو کې راځي د رقاص د ګډیدون کې شهادت څنګه د قبليږي او کنه قبليږي. بنایا
کتاب الکراهیت د هدایي او التا در سما بحث راځي نو تاسو هغه وګورئ صراحتا دا چې لیکلي دی وای د رقاص شاهدین نه قبليږي دا طالبانو د منګه د احنافو د مذهب بل فتاوا ده دا څنګه څوک نه وایي چې دا خو پویږي نه کنه دا ټول د احنافو فتاوا دي الفتاوى البزازيه او الجامع الوجيز دا لري نوم د فتاوی نو دلته سوې طالبانو الرقص الذي أحدثه أولا السامري حين أخرج له عجلا جسدا له خوار وقد نقل صاحب الهداية فيما أن المغني للناس إنما لا يقبل شهادته هذا المغني ود السندرغاني لأنه يجمعهم على الكبير والقرطبي على أن الغناء والضرب القديم شبيلي والرقص حرام ده قريد الحرام دي للإجماع عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بيسوي والسيد الطائفة سيد أحمد سداد التصوف لو عالم ده صرح بحرمته لرقص بحرمته فتوى وركري ورأيت فتوى شيخ الإسلام سيد جلال الملة والدين علامة قيلاني ده قادري شريفي لو مؤسس أن مستحل هذا الرقص كافر اغه ملایان سی وای بعض د ملایان ست طالبانو وای څوک رقص نه منی هغه کافر ده من کافرانو کدوې طالبانو دای څه وای دا د کتاب عبارت ته ان مستحل هذا الرقص کافر څوک چې د رقص ته حلال وای طالبانو وای دا کافر ده زه خو نه وایم طالبانو د ما سره وری مناظره کوي فتاوی بزازیه فتوا ده ولما علم دای څه وای اخر د بزازیه ولا څه ولما علم ان حرمته بالاجماع نو حرمت اجماعی ده رقص نو لازم معلومه سوسی ان يكفر مستحله څوک رقص حلال بلی هغه کافر ده وای زه ګډېږم دا نر غوندې جایزه ده خو حلال دي کنه دا خو د ما فتوا نه ده د بزازي خبره ده هغه وای څوک چې ګډېږي حلال بلی کافر فتاوای بزازیه دویم جول طالبانو او صفحه هغه 400 صفحه دا د مونږ د احنافو څلورویس جلدونو کې فتاوا د طالبانو فتاوا التاترخانیه اوس نه د جوړه شوی د مصنف وسو شپږ اتیایم کال د هجرت کې وسو کال مخکې مل د طالبانو سوی سئل حلواني عمن سموا انفسهم بالصوفيه واختصوا بنوع اللبس واشتغلوا باللهو والرقص وادعوا لانفسهم منزله دا ګډیږي چې طالبانو بیا دوی څه وایي چې موږ خو یو مرتبه لرو فقال افتروا على الله كذب دوی په الله دروغ تړي فتاوی ته ترخانه د طالبانو دا چې ګډیږي او بیا وایي چې موږ خو یو څه خلک یو افتروا على الله كذب والله دروغ تړي بیا څه وایي طالبانو وفي نصاب الاحتساب هل يجوز الرقص في السماع الجواب لا يجوز وذكر في الذخيره انه كبيره دا ګډېدل لوی ګناه ده ومن اباحه من المشايخ اغه علماء سیدا غړي دا بعضو جائز کړي هغه کم وخت کې فذلك الذي حركاته حركات المرتعش دې حرکات لکه ګزن سړی وړي لا غیر اختیاري خوريږي ها وذكر في العيون فعيون کې لیکلي انه لا يليق بمنصب المشايخ دا د علماء سره نه د فکر سیدا غو کې دا غړي دل ولی والذي يقتدى بهم هغه خلق چې غړيدونکو په متابعت کوي انه شابه اللهو لانه يباين حال المتمكن اگر سړی چې هغه درون سړی وي دغه د حال سره دانه د مناسب فتاوی ته ترخانه طالبانو اتلسم جل او یوصلو اتیایم صفحه ده دلته وی رقص حرام ده خو ګوري طالبانو فکر ته مو پام وي دی خبري باندې سی بیا دوی ونه وي یو طالبانو رقص ده رقص به یو کتاب کې ګوري رقص څه معنی لري رقص هغه حرکات ته وی چې هغه موزون حرکات وي ګوري یو د ستاو سره تاسو او به سره تاسو که موزون حرکات دا رقص طالبانو او که موزون حرکات نو دا اضطراب ده نو صدا علماء د علم تصوف صدا چې کوم فتوا ورکړي دا هغه وخت کې طالبانو چې هغه غیر اختیاري وي په ځان پوی نه چې طالبانو کله مولا د جهاد تقریر کوي یو سړی په ځان پوی نه چې الله اکبر چې وهیم هغه طالبانو هغه جایز ده داګه د تابانی تیار وخت راځي دا خو مونږه متصوفینو دا په مونږ ولې ناراضي ستنه په تاسو راځي په دې ټول افغانستان خلک د مونږ د لوګر د څرخ نه رانی ولې څومره لوی عابدین طالبان ولته سره څومره لوی متصوفین سره ټول لوګر ټول کابل ټول افغانستان د علم تصوف د علماو نه ډک ده په دا نور باندې ولې خزک ناراضي شي دا ته تنا تابانی رقص راځي او په نور باندې ناراضي ولې دا نور متصوفین نه دي دا نور تصوف نه کوي دا د تصوف نه تنا تاسو خبرې نور څوک د تصوف نه خبر نه دي
دا طالبانو ته سرخانیه شوله دا د علي قاري صاحب کتاب د طالبانو فتح باب العنايه بشرح النخايه علي قاري خو پیژنئ کنه څومره لوی زمری دی یو علي قاري صاحب هم بس طالبانو څه وایي ثم قال ويجب منع الصوفيه واجب د صوفيان منع کیله چی شنه الذين يدعون الوجد والمحبه عن رفع الصوت شيغي وهي تقرير شكي شيغي وتمزيق الصياب عند السماع الغنى تكلا غناو اغن عطفان عطو تويد التدوي كاليش كي مع ان ذلك حرام عند السماع القران سي قران في السماع وقت كاليش كولو غفور تكول حرام دي كان فكيف عند السماع الغنى الذي هو حرام خصوصا في هذا الزمن الذي اشتهر فيه الفسق وظهر فيه انواع البدع واشتهر فيه طائفه تحلوا بحليه العلماء وسي علماء رجمس يو خلق رجمس دي ويزان خايستكي پغه قالو د علماء وتزيوا بزي الصلحاء او ځان خايستکوي او ظاهر کوي پغه زینت الصلحاء وبان ځان صالحان بری والحال ان قلوبهم ممتلئه من الشهوات الكاثره زړونه سي دي هغه د شهواتونو ډک دي کنه شبي علماء دي ته خو پته شته والاهواء الفاسده فالعجب منهم انهم يدعون محبه الله دوی وایي چې موږ خو د محبین دی الله یو ويخالفون سنة رسول الله فيسبقون بأيديهم ويضربون بأرجلهم في كيفهم زكا وهي كده ضرب شروع کړي منډه را منډه ويسعقون بأفواههم ويظهرون ما ليس في قلوبهم ويتحركون بحركات مختلف رقم تحركتون کوي کله ته منډه کی کله د شرا منډه کی في الابدانهم تنزل من أشداقهم حتى إن الجهال والحمقاء من العامة بعض عوام بچرگان څه خبر دي وای بعض جاهلان او احمق عوام خلق يعتقدونهم دوی ته عقیده لري وای ذلك حق ده ويلازمونهم ملازمه کوي له دوی سره ويسعدونهم ويعطونهم وينسبون انفسهم اليه یا دوی وای من خو د پلان کې ډله خلک یو وينفقون عليهم او په دوی نه پخې کې دي بچرگان څه خبر دي دای سوی علي قاری اعاذنا الله من شرهم دغه غړیدونکو خلکو نه مونږ پناه غواړو وشر ما لديهم او لشر دغه کسانو سره چې دوی سره دي فتح باب العنايه دریم جل طالبانو او صفحه 15 درسمه ځان خو نه وایو طالبانو دې کتاب سره مناظره وکړه ورته ویلي دي ځالي کړی دي علي خالي صاحب قبر تورسه او ال تور سره یو څه خبري وکړه چې زړګي دي یخسي دا طالبانو د مونږه د احناف د مذهب بل کتاب ده سیدی ته جامع الرموز وایي جامع الرموز د احناف د مذهب مشهور کتاب د مولوی صاحبانو بینو موریدلی وی سوی کتاب کې طالبانو وای امام شمس الیمی ترختی ویل دي یکره رفع الصوت عند قراءه القران والوعظ القران په پرېګدو دوی خدای د وعظ په وخت کې یو دم سچیغو کی دی وای دا څنګه دي مكروه رفع الصوت عند قراءة القرآن والوعظ فما يفعله الذين يدعون الوجد والمحب مكروه لا أصل له في الدين ويمنع الصوفية مما يعتادونه منع الصوفيان لغنا سدوي عادتنا من رفع الصوت فإن ذلك مكروه في الدين عند قراءة القرآن والوعظ فما ظنك عند السماع في القرآن تلاوت كيكي شيغيو پرتا خيزكنا رواد السماع كي خودنا رواد سدادو يكم شعر نور طوائي بيتسوى طالبانو أن السماع والرقص الذي يفعله المتصوف في زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليهم بيدير وقت تحقيق كلي طالبان وآخر كسوي وكان إبليس أول من تغنى أول دا تغنى إبليس كلينا أو دا تواجد سر طالبان دا سامري كلينا بیا وقت بیان کوي وای رقص او سخريه او چایچکه دا ټول طالبانو یو حکم ده دویم جل طالبانو جامع الرموز زمونږ د حناف نوم به موریدلی طالبانو د کتاب کلیدلې موددینه مخکینو درې سوا شلمه صفحه ده د جهاد لوی کتاب مونږ شرمیږو طالبانو مونږ د مونږ علماو د مونږ مسلمانان نن په کوم غمونو باندې دي مونږ توای خلک راځي مونږ سره په ګډېدا باندې و دا د دې په خاطر نه وایم طالبانو صرف متاسو در خود څخه خدای نه کړه تاسو څوک د حق نه منحرف نکي بیا به وایي چې لکه د مونږ کتابونو کې رښتیان هغه ناروا ده باب رفع الصوت طالبانو په جهاد کې دا د جهادونو مشهور کتاب د شرح السیر الكبير په 15 جلدونو کې کتاب د امام محمد ابن حسن الشیبانی د امام صاحب لوی شاګرد په جهادونو کې کتاب جوړ کړی باب جو کې خدای باب رفع الصوت
قال ولا يستحب الرفع الصوت في الحرب فجنگ کې د دښمن په مرچل ورختلې الله اکبر بناري نه وهي تحقيق صفكه من غير أن يكون ذلك مكروه من وجه الدين لكن فشل فإن كان فيه التحريض ومنفعة للمسلمين فلا بأس خو کور کله کبي داسې چل کیږو چې کافران په باندې نظر کېدل نور مسلمانان پیورتي زول حلا ومونی ولا پرې نګدي الله اکبر چې روپي ورغورځي په دې وخت کې بیا دا جائز ده. وذكر الحسن رضي الله عنه أن رسول الله كان يكره رفع الصوت عند الصلاة عند قراءة القرآن قرآن په وخت کې په زور چیغه نه کوي وعند الجنائز کله چې جنازه طالبانو رواني شاته د دوی بعض ذکرونه پسې کوي وعند الضحك د جنگ په وخت کې وكان أصحاب رسول الله يكرهون الصوت قيس بن عبادوي يكرهون الصوت عند الصلاة الجنائز والقتال والذكر حديث كرازي صوت أبي دجانة في الحرب فئة آواز د ابي دجانه په جنگ کې دا یو ډلې غوندیو ابي دجانه یو صحابي طالبانو په جهاد کې به په دښمن باندې غږ نو دومره رعب ور باندې لکه یو لوی جهادي لخر چې په باندې ورسي دومره الله کو आवाज ورته ورکړي. رواه احمد والحاكم في المستدرك. اوس دای سوای طالبانو شمس الایمه سرخسی لاندې سوای په شرح کې ففي الحديثين كراهيه رفع الصوت عند السماع القرآن والوعظ د وعظ کې چې دوی یو دم سواز کوي ها چې کې په ځان باندې پوي نسی فتبين به ان ما يفعله الذين يدعون الوجد والمحبه مكروه لا اصل له في الدين ويستبين ظاهره فدي انه تمنع الصوفيه مما يعتادونه من رفع الصوت وتخريق الصياب كاليش كول عند السمع فان ذلك مكروه في الدين عند سماع القرآن والوعظ فما ظنك عند سماع الغناء همدارنګه تمزيق الصياب وخمس الوجوه دا ټول ناروا دي طالبانو د احناف بل مشهور کتاب ده اول جل طالبانو د د امام شمس الایمه سرخسی چا سے مبسوط جوړ کړي ډیر جلدونو کې د بل کتاب د مبسوط د احناف کې شپږ دانی مبسوطونه ست طالبانو مشهور مبسوط د امام محمد سے بند شمس سرخسی ده د شمس الایمه سرخسی کتاب السیر باندې شرح کړي په اول جل طالبانو صفحه کې اصل کې باب په 15 صفحه کې را دا د احناف د مذهب بل کتاب سو او دا طالبانو حیات الحيوان دا مې سره ځان سره وړي خو درته به لګوایم. نقل القرطبي عن ابي بكر الطرطوشي رحمه الله انه سئل عن قوم يجتمعون في قرآن يقرؤون فيه شيء من القرآن ثم ينشد له منشد شيئا من الشعر يو شاعر شعر توعي دوی څکی فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف ليسوا طالبان حلال دي كحرام دي فتوات الغختل سوي فأجاب مذهب السادات الصوفية ده أغلوي متسويكينو أصلي حق متسويكينو راية دارة أن هذه بطالة ده يو باطل عقيدة وجهالة وضلالة ده گمراهيو او ده ضلالتا ده صوفيانو مذهب نده طالبانو دوی ځان پسې تللی دي دوی صوفيان ندي طالبانو يوي. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حوله ويتواجون فهو دين الكفار وعبادة العجل. وإنما كان مجلس النبي عليه السلام بس صحابة النبي عليه السلام فرناسو كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار څنګه به صحابه ناس البخاري حدیث ده تبشکوي چې په سر باندې مرغیګانی ناستوي. فينبغي للسلطان ونوائبه مناسب د سلطانو او ملګرو ته ان يمنعوا من الحضور في المساجد چې دغه بزرګان جمعتونو ترانه ودي چې په جمعتونو کې غړيږي باید بند کی ولا يحل لاحدهم بالله واليوم الاخر ان يحضر معهم څوک چې په الله ایمان لري له دوی سره نه حاضر کیږي ولا يعينهم على باطلهم او ندي اعانت کوي له دوی سره په باطل کې بادشاہ ته مسلمان بادشاہ نو دوی په جمعتونو کې نه پریګړي. هذا مذهب مالك والشافعي وابو حنيفه واحمد وغيرهم من المسلمين. كمال الدين الدميري اول جل طالبانو 455 صفحه سولا نو دا د کتابونو طالبانو ایو څه حواله سوري دا خو میزان سره کتابونو راوړي او څه بدرته طالبانو نورم رات یاد کم. فتاوای رملیه دا د مونږ د احناف د مذهب یو لوی فتاوا ده فتاوای خیریه ان شاء الله نو اوریدل طالبانو دا فتاوا په هامش دغه باندې ست ورتوای ده فتاوای تنقیح الحامدیه الته کتاب الکراهیت یا کتاب الاستهزان یا کتاب الحذر والاباحت کې فتوا تر نه غوښتل شوی.
وای دا ګډېدل څنګه دي طالبانو وای دا بالکل ناروا ده حرامه ده بالکل شرعا جواز نه لري فتاوا خیریه طالبانو خیر الدین الرملی لوی د احناف محقق او طالبانو موسعه الفقهيه الكويتيه په 15 جلدونو کې طالبان دا کتاب ده په 15 جلدونو کې کتاب ده دا فتاوا ده د څلور واړو مذاهبو فتاوا ده الته د رقص بیان وګورئ دا څه لیکلي وای رقص نه په درې مذهبونو کې خو حرام ده خو یو د امام شافعي صاحب علما یو څه خبرې پکې کوي خو سیوطي خو مولي د طالبانو د حرمت فتوا یې کوله کمال الدین الدمیری الشافعي خو مولي د حرمت فتوا یې کوله تحفة المحتاج کې طالبانو ابن حجر هیثمی د حرمت فتوا ورکړې ده فرغې د دوی فقه کتاب د شافعیانو د فقه کتاب ده او فتاوای الاسعدیه څلورم جول کې طالبانو کتاب الکراهیت کې دنه فتوا غوښتل شوی وای دا رقص د صوفیانو څنګه ده وای دا حرام ده ناروا ده فتاوای اسعدیه د احناف مشهور کتاب ده اصغر حسین المدنی الحسینی تقریبا د نن 400 کاله مخکې مړ شوی د لوی عالم ده فتح المعین طالبانو دا د احناف لوی عالم درته په کنز باندې شرح کړی ده کنز باندې شرح کړی علامه ابي سعود العماوي الحنفي ورته وای طالبانو تاسو ته الته پته لګیږي چې د مناقب وګورئ لوی محقق حنفي عالم د په کنز باندې لوی مشهور شرح کړي په آخر جول کتاب الکراهیت کې الته د تحقیق کړی ده به لیکلي ودا سامری کار ده حرام ده بالکل شرعاً جواز نه لري دا رقص د صوفیانو خو حقیقی صوفیان نه داسې څوک ځان متصوفین بلی او طالبانو دغه عالم سی علامه ابي سعود العماوي د مشهور تفسیرم لري تفسیر ابي سعود ورتوای ډیر سخت تفسیرم ده تفسیرم د ما سره است ارشاد عقل السلیم الى مزايا الكتاب الكريم او دغه فتح المعين کې هم دا خبره کړي فقه اسلامی و ادلته طالبانو من خود ځان نه وای دوی کوي دا کتابونه دوی نه دي لیدلي فقه اسلامی و ادلته طالبانو 2000 شپږ سوا نو دار نویر د 15 صفحه د کڅومره د الته د رقص بیان وګوري وای دا حرام بالاجماع دا رقص وای بالاجماع طالبانو حرام ده هغه د سید حساب جلدونو باندې نه یادېږي طالبانو کا هغه په حساب باندې خبره ده نو څلورم شپږم جلد راځي 2000 نو 15 درته کڅومره باندې هغه الته دا هغه راځي بریقه خو مې درته ویلې الزواجر عن اقتراب الكبائر دام طالبانو د علامه ابن حجر الهیتمی کتاب د شافعی مذهب الزواجر عن اقتراب الكبائر په دې کتاب کې طالبانو ډېر تحقیق کړی دا هغه په ګناه کبیره او کې رقص راوړی دا ګډېدل ډېر بیان یې کړی ور باندې تحقیق ورته وکیا فتاوای عزیزیه طالبانو شاه عبد العزيز صاحب لوی صوفیو کنه شاه عبد العزيز صاحب سمره لوی صوفیو شاه عبد العزيز صاحب هغه د علم تصوف لوی عالم د موږ په علم حدیثو کې لوی امام د شاه ولی الله صاحب زوی فتاوای عزیزیه اول جل 15 صفحه کې طالبانو هغه په دې باندې لوی تحقیق کړی دا علی کلی د رقص صوفیانو دا رقص دانا روا ده او حرام ده ورته وی ګورئ کنه او طالبانو مجمع الانهور سبك الانهور دا د احناف د مذهب نور کتابونه دي مجمع الانهور سبك الانهور دا طالبانو وی دا مردود الشهادت ده او دا د سامری کار ده دا ناروا کار ده څلورم جل طالبانو کتاب الکراهیت وګورئ مجمع الانهور څلورم جل او سبك الانهور هم څلورم جل دا د احناف مشهور کتابونه دي کنه شذ الامور صاحب سبك الانهور مجمع الانهور د دې نه بعد احناف فتاواوي رښتیا را نویر نسی فتاوای هندیه د مونږ د احناف د مذهب کتاب الکراهیت طالبانو فتاوای هندیه عالمگیری کې طالبانو عین هم دا خبره ده خو صرف هغه وایي که مرتعش ولکه حرکت مرتعش هغه بیا پروا نه کوي خو نفس رقص دا طالبانو حرام ده بالکل شرعاً جواز نه لري بل طالبانو دغه سبلانو میږي د منګه د احنافو د مذهب دا سينور ډیرو کتابونو د منګه د احنافو په مذهب کې سره صدا بالکل ناروا دي شرعاً جواز نه لري او صاحب د روح المعانی طالبانو ډیر خوندور تحقیق کړی مخکې مې درته ویلې علامه مفتی شفیع سے په دې مسأله کې ځان ته کتاب لري کشف العنا عن وجه الغنا مفتی شفیع سے په دې باندې لوی تحقیق کړی دا غړیدل مسأله پکې کړی دا غړیدل بالکل ناروا دي دا غړیدل د صوفیانو چې دوی غړیږي او ځان ته وایي مونږ غړیدل کو مفتی شفیع سے په دې مسأله باندې لوی تحقیق کړی دا طالبانو ورته مراجعه وکي خپل به ور باندې واقف سیا تفسیرونو کې طالبانو تفسیر منیر کې لیکلي دي لا تمشي فی الارض مرحا وای د دې جن معلومیږي چې دا غړیدل حرام دي
طالبان روح البیان کې لیکلي وای حرام دی، همدې کې روح المانی کې لیکلي، اضواء البیان د امام مالک صاحب د مذهب لوی عالم تیر سوی غلی کلی طالبانو اضواء البیان په تفسیر القرآن بالقرآن هغه وی دا رقص حرام ده. او همدارنګه تفسیر قرطبی کې شپږوجه کې دا مسئله لیکلي طالبانو، تفسیر خطیب الشربینی لیکلي وای دا ناروا ده. محیط سے طالبانو د احناف د مذهب مشهور کتاب دغه کې لیکلي دا کالیش کول او د تقریر په وخت کې چیغه کول وای دا حرام دی. محیط کې شپږم جل طالبانو کتاب الاستحسان په عنوان باندې ته تحقیق راځي وی ګوري ترته معلومات اوس چې هغه څه وي سدا ناروا ده او که جایز ده. او بغیر د دین طالبانو د منګه د احناف د مذهب د حنبلیانو د مذهب علامه ابن جوزی څومره لوی عالم تر سوی تلبیس ابلیس کې تاسو وګورئ خوان به درته درکې تلبیس ابلیس کې خدا سي پسې وستلې دي کنه چې ته مرته حیران سي د سي نادری پسې کړی دي. نو دا طالبانو د کتابونو حوالی بستی او دوی یو دلیل پیش کوي طالبانو دا خبر اخیری دوی یو دلیل پیش کوي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله هغه څه وایي طالبانو وایي ورځ حضرت جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغی بی و یو د خوشحالی خبر نبی علیہ السلام ته ورک ممکن د سی ورتویلی سی دتا امت په جنت کې دی ممکن دغه سی خدای دی غاړه مې نه بندي چې څنګه ورتویل خو ګمان کوم دا خبر ورته وکړه. نو بس نعوذ بالله ثم نعوذ بالله طالبانو څنګه سړی په خله باندې وای نبی علیہ السلام په ګډې دا باندې راغی چې نبی علیہ السلام په ګډې دا باندې راغی وګړي وای هغه ورتویل څه ورته وای نبی دا معاویه سے ورتویل چې نبی علیہ السلام دا ګډې دا خو ډیر خوند وکړي ته دې خنزیرانو ته پسې ګوره اوس وای دا ګډې دا خو ډیر خوند وکړي نبی علیہ السلام نو وای څادر یې غوستلی نبی علیہ السلام نه څادر وغورځید ا څادر وای بیا 400 ټوټې تقسیم کړ. اوس دوی هم دا کارونه کوي طالبانو څادر اغوندي کم څادر تر وګورځي هغه خپل مریدانو باندې بیا ویشي 400 ټوټې به یې هغه مریدانو ته ورکړي. تاسو بیا ونه وای طالبانو د سیونه وای چې دای دا عاجز بنده د کتابونو نه واقف نه ده الحمدلله په هر خوا کې الله ورته ډېر عمیق مطالعه ورکړي دي. طالبانو اوس راځي دا هغه د فقه کتابونو دا د حدیثو میدان را شروع شو. نو دا خبره طالبانو عوارف المعارف د علامه سهروردی کې ده. عوارف المعارف علامه سهروردی طالبانو یو لوی عالم تر سوی د علم تصوف دا د علم تصوف طالبانو یو له مشهور کتابونو د علم تصوف نه دغه کتاب ده چې عوارف المعارف. ما طالبانو د دې مسئلې لپاره دا کتاب وکړه په پاکستان کې کوم عالم تقریر کړی وای دا چاري اچول سری په مړي باندې استای چي وای دا جایز ده. نو ما ویلي وای بیا حواله په دغه کتاب ور کړی ولا نو ټول دا کتاب ما وکړ طالبانو ام دیوی مسلې لپاره ما وکړ عوارف المعارف پرې کې دا خبره نه سره نو اسی زمن کې خنوري خبره براتلې دغه خبره په عوارف المعارف کتاب کې ده. خو ګوري طالبانو خپل عوارف المعارف یو صوفي دا خبره روایت کړي د اخر کې څه لیکلي وای دا سخت دروغ ده دا باطله ده دا خبره دا موضوعي ده د دې روایت حرام ده بالکل په اسلام کې ناروا ده. صاحب د روح المانی لیکلي وای دا قصه روایت کول حرام دي بیرته کړه در باندې کوي سید دا دروغ در نبی اسلام پسې تړل شوی. علي قاری سے طالبانو مرقات کې لیکلي وای دا روایت سے حیت هوا کبدی په نامه باندې دا کتابونو کې راځي ښا حیت هوا کبدی حیت هوا کبدی کې کبدی هوا یا د عبارت راځي. نو علي قاری سے په مرقات کې لیکلي طالبانو وای دا دروغ ده. علي قاری سے المسنو فی حدیث الموضوع کې لیکلي وای دا دروغ ده حرام دی روایت. اسرار المرفوعه فی اخبار الموضوع کې لیکلي وای د روایت حرام ده. سیوطی سے کتاب جوړ کړی طالبانو الدرر المنتصر فی احاديث المشتهر علی السنه په دې کتاب کې لیکلي حرام ده د روایت. کشف الخفاء کې عجلونی لیکلي وای د روایت حرام ده. علامه عجلونی الجراحی لوی محدث عالم ترسوی کشف الخفاء په نامه د جلدونو کې کتاب جوړ کړی. دا سینه طالبانو زدي کتابونو درته نقل کوم دا ما په خپل سر ګلیدلی دي. ان التنزيه الشريعه المرفوعه في احاديث الشنيعه الموضوعه دو جلدونو کې کتاب ده په دې کتاب کې لیکلي وای دا قصه دروغ ده روایت درې حرام ده بالکل شرعاً وای دا جواز نه لري. طالبانو احاديث القصاص کې صدا د علامه ابن تیمیه کتاب ده په دې کتاب کې لیکلي وای طالبانو وای دا ناروا ده حرام ده. او تذکرة الموضوعات کې علامه فتینی الگجراتی الحنفی په موضوعات کې یو جل کې کتاب جوړ کړی هغه کې لیکلي وای دا ناروا ده. الفوائد المجموعه في احاديث الموضوعه د علامه شوکانی په خپل کتاب کې لیکلي طالبان وای دا ناروا ده. اسن المطالب في احاديث مختلف المراتب په دې کتاب کې لیکلي وای دا ناروا ده. چونکه دا کتابونه لګ ناشنا دي تاسو ته ځکه دا د حدیثو کتابونه دي تاسو په حدیثو کې ډېر نه یې څریدلی طالبانو.
نخبة البهیه فی احادیث المکذوب علی خیر البریه په دې کتاب کې لیکلي طالبانو وایي دا هم حرام ده بالکل شرعا دا جواز نه لري. او میزان الاعتدال کې طالبانو امام ذهبی لیکلي دی وایي دا قصه چې رسول الله سلام یو ورځ نعوذ بالله ثم نعوذ بالله وګړي او تواجد ور باندې راغی دا ناروا ده. او همدارنګه د موږ د احناف د مذهب یو مشهور عالم تیر سوی د غي نوم ده سید مرتضی الزبیدی الحنفی اتحاف کتاب جوړ کړی هلته د سماع په باره کې کم تحقیق کوي نو بیا لیکلي دی وایي دا قصه ناروا ده. نو بیا بغیر د دین طالبانو اسې کوتعو کتابونو کې بغیر د دین نورو ډیرو کتابونو کې مستره دغه رقص په باره کې تحقیق یعنی هغه کتابونه لکه د وعظ کتابونه خو بیا دلایلو کتابونه نه دي. د دلایلو کتابونه خو دغسې کتابونه دي. نو دې ټولو ګوره تاسې واورېدل چې د دې دا ناروا دي بالکل شرعا جواز نه لري. رښتیا یو کتاب نوم رانه ویلو د حنبلیانو د مذهب یو بل عالم تیر سوی علامه ابن رجب الحنبلي ورته وایي کتاب جوړ کړی نزهة الاسماء فی استماع السماع داسې وړکی غوندې کتاب د ما ټول کتلی اصل کې غنا کې جوړ ده خو بیا یې په دې هغه کې په رقص کې بیان کړی ده نو رقص ناروا ده. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله سی گمراہ کی خلق ور باندې لاره الله